په نظامپور کاهی کې د بېدریغ او حد نه زیات لوډ شیډینګ په ضد د ټولې علاقې خلک راووتل او د بجلۍ د محکمې او موجوده حکومت د چارواکو خلاف یې لاریون وکړو او پر امنه احتجاجي جلسه یې وکړه. جلسې ته منیر خټک، ذوالفقار خټک، میا فضل واحد او د علاقې نورو مشرانو د وینا په مهال وویل چې دا حلقه د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک ده او ایم پی ای هم د پی ټي آی ادریس خټک دی. خو نه یو خبر چې دوی د دې علاقې خلکو له دې خبرې سزا ولې ورکوي چې هم دې خلکو دوی له ووټونه ورکړي دي او دوی چې نن کمې مزې کوي نو هم د دوی په سرې کوي. دلته د ژوند ټول بنیادي اسانۍ او ضرورتونه د نش برابر دي او خاص کر وابډې والا چې کم شرمول راغستې دي هغه نور زمونږ د برداشت نه بهر دي. که په دې څو ورځو کې دلته د بېدریغ او بې ترتیبه شپه ورځ لوډ شیډینګ ختم نه شو نو موږ به مجبوره شو چې ټوله علاقه راوځو او د نوښار صدر بند کړو. په دې موقع د نظامپور اس ایچ او بلال اکبر سره د خپل پولیس فورس موجود او د دې لاریون او احتجاجي جلسې په پرامنه کېدلو کې په زړه پورې کردار ولوبو. نوشیروان عادل، ملکن ټي وي، کاهی، نظامپور، نوښار.